ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو دا وایي تاسو کومه ویډیو ګورئ تر دغه لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ د چینل هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو در ورسیږي او که مو ویډیو لایک کړې نه وي ویډیو هم در سره لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ته جل هودي چې راته روغ او جوړ اوسئ. ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو درښیم چې څنګه کولی شو د یو اپلیکیشن نوم او تصویر تغییر کړو. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو تر هر څه مخکې به تاسو یو اپلیکیشن د دې لپاره زیات ضروري اپلیکیشن ده هغه به راډاونلوډوئ. نو دغه اپلیکیشن ده FAQ ایډیټر پرو. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې په پیسو ده، یو په هغه پیسو نه لکه د زموږ MB دا په ډالرو د پلی سټور کې ډالر به ورکوي، یعنې په خپل اکاونټ کې به ډالر لري د پلی کنسول په اکاونټ کې نو هغه په بانک کې جوړیږي. نو کله ته هغه مفت تاسو نشئ ډاونلوډولی. نو دا باید موږ له کومه وکړو؟ دا باید تاسې ولاړ شئ په کروم یا په بل براوزر ته به ولاړ شئ، نو هلته به ګوګل کې سرچ وکړئ FAQ ایډیټر پرو، نو له هغه ځای څخه به یې ډاونلوډ کړئ. نو پلی سټور کې پروفو ده، نو له هغه ځای تاسې مفت ډاونلوډولی شئ. خو بیا هم که ډېرو ملګرو ته ستونزه وي او نشي کولی چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، نو راشئ ټلګرام یا موبګرام ته ورې سرچ وکړئ پښتو شبکه. چې کله مو پښتو شبکه سرچ کړه نو تاسو ته به زه تر دغې ویډیو لاندې حتما د دغه اپلیکیشن در کوم، له هغه ځای تاسې مفت ډاونلوډ کړئ او اسانه یې ډاونلوډ کړئ. نو دا اپلیکیشن ډېر زیات زبردست اپلیکیشن ده. اوسنی پکسل لاب یعنې دا کاین ماسټر اپلیکیشنونه چې دي دا هم په دغه باندې ایډیټ کیږي، یعنې ایډیټینګ فونټونه هر څه په دغه باندې ور اضافه کوي. نو دغه اپلیکیشن تاسو ځان څخه مه لرې کوئ، دغه اپلیکیشن په نورې طریقې هم تاسو ته درښیم. نو کله مو چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دلته به تاسې راشئ، د اپلیکیشن به خلاص کړئ. مثلا زه لومړی غواړم د یو اپلیکیشن نوم تغییر کړم. نو مثلا ملګرو تاسو دلته یو اپلیکیشن د نومونې لپاره زه تاسو درښیم. ملګرو دا وینئ افغان کلیزې په نوم باندې اپلیکیشن ده. نو دغه لومړنی اپشن چې ملګرو تاسو کله راننوځئ دلته باید سلیکټ FAQ فرام ایپ ووهئ. نو دا مو چې کله ووهل ملګرو دلته به لاندې راشئ کوم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ نوم یې هم تغییر کړئ او تصویر هم. نو دغه افغان کلیزه زه مثلا لومړی نوم تغییروم. نو مثلا زه دغه یو اپلیکیشن د افغان کلیزې په نوم باندې دغه تغییر کوم. نو دلته به راشئ فل ریکورډ ریبیلډ. نو چې کله مو فل ایډیټ ریکورډ ریبیلډ ووهلو ملګرو دا لومړنی اپشن، نو دلته به بیا راشئ دلته به ډیفالټ ووهئ. لاندې به راشئ ملګرو دلته به ډیفالټ ووهئ. چې کله مو ډیفالټ ووهل ملګرو دلته تاسې وګورئ ملګرو تاسو ته یو نوم نه دلته ښکاري ملګرو. دا وینئ ملګرو دا څه په شیان چې په دې اپلیکیشن کې موجود دي هغه ټول تاسې ترې لرې کولی هم شئ. ملګرو دا څه اپلیکیشنونه چې دوی څه ورسره اضافه کړي هغه تاسې لرې کولی شئ. دا اپلیکیشن مکمل خپل ځان ته هم اړولی شئ. ملګرو وینئ دا ټول هر څه معلومات په دغه اپلیکیشن کې شته. نو اوس مثلا زه دلته نوم تغییروم. دلته ګورئ ملګرو اوس تاسې ته زه درښیم ایف نیم. ملګرو ته وینئ ایف نیم چې د افغان کلیزه ده. نو زه اوس دغه افغان کلیزه ورتغییروم. مثلا زه دلته ورته ږدمه مثلا زه یو نوم ورته ږدمه افغان. بخښئ ملګرو په کیبورډ کې زیاته ستونزه ده، کیبورډ ډېر کوچنی سوی هم ده. نو چې کله مو افغان ورته کېښود دلته تاسې وګورئ ملګرو افغان شو. اوس ګورئ ملګرو زه دلته اوس سموم. ملګرو دا وینئ دغه پورت اپشن چې دا بیلډ. نو چې کله مو بیلډ ووهلو دلته به تاسې د اپلیکیشن به یو څه وخت درڅخه ونیسي. دا ملګرو اوس هغه اپلیکیشن زه تاسې درښیم څنګه انسټال کړئ. نو دغه اپلیکیشن د ملګرو دا لاندې ریموو لیکلی ده دا ریموو به ووهئ، یعنې هغه اپلیکیشن افغان کلیزه چې هغه به انسټال شي او دلته بیا انسټال ووهئ. چې کله مو انسټال ووهل ملګرو تاسې وګورئ دلته یې نوم افغان شولو. تر مخکې افغان کلیزه اوس یې نوم افغان شو. تاسې سم وګورئ ملګرو. نو اوس ګورئ زه دا انسټال زه بیا تاسې ته د عکس تغییر کولو ځای ته هم ورځم. ملګرو دغه اپلیکیشن چې دا انسټال شولو د افغان په نوم باندې اپلیکیشن ده، یعنې نور هغه اپلیکیشن ده خو نوم یې تغییر شولو دغه اپلیکیشن. تاسې وګورئ ملګرو دغه وینئ افغان دغه اپلیکیشن نوم تغییر شو. اوس زه غواړم د دغه اپلیکیشن تصویر هم ورتغییر کړم، یعنې غواړم چې دغه تصویر تغییر کړم. نو بیا به راشئ دغه سلیکټ FAQ فرام ایپ به ووهئ. بعد د دې څخه به هغه اپلیکیشن چې تاسو کوم غواړئ نوم یې تغییر کړئ هغه به ووهئ. دلته به بیا دې وار کې چې کله تاسو تصویر تغییروئ دلته به فل ایډیټ ریکورډ ریبیلډ به نه ووهئ. دلته به دوهم نمبر اپشن ووهئ سمپل ایډیټ. دا وینئ ملګرو د دوم نمبر اپشن دغه به ووهئ. دا مو چې کله ووهل ملګرو ته به ایمیګ ووهئ. ایمیګز مو چې کله ووهل ته به لاندې راشئ ملګرو. دلته تاسې ډېر تصویر مثال ډېر شیان ورته تغییر کولی شئ. مثلا ورته تغییر کولی شئ چې بیکګراونډ ورته تغییر کولی شئ،
دا کوم بیک ګراوند یې د نو زه اوس غواړم چې د دغه مثلا تصویر یې ورته تغیر کړم نور شیان یې زه نه ورته تغیروم. ملګرو تاسې دلته وګورئ دغه وینئ لنچر آیکن پی ان جي دغه تصویر به نه ده ملګرو لنچر آیکن پی ان جي دغه به تاسې لرې کوئ. دغه لوګو پی ان جي ده یوه ما په خیال باندې الهدایه نوم یې لیکلی ده نو دغه لنچر آیکن پی ان جي دا به تاسې ووهئ. دا مشکله ول تاسې که هر تصویر مثلا غواړئ تاسې پرې ولګوئ هغه اپلیکیشن ته به تاسې ور داخل شئ. مثلا زه غواړم د خپل اپلیکیشن یعنې د خپل چینل تصویر زه دلته پرې ولګوم هغه خو نشته ملګرو خو بیا به هم زه دلته پیدا کړم هغه. ملګرو تاسې وګورئ زه تصویران په دلته ما د خپل چینل تصویر دلته اچولی ده زه هغه پرې لګوم. نو ملګرو ما د خپل چینل اپلیکیشن یعنې د خپل چینل تصویر چې کوم د کوم نوم یې دغه ما په دغه باندې ولګاو. اوس دلته به تاسې دلته راسئ سیو به ووهئ. سیو مشکله ووهلو دلته به لږ صبر ورته وکړئ تر څو صفحه ریفریش شي مکمله نو بیا تاسې ته ملګرو دا وینم دلته به دا ریمو ووهئ بیا په هماغه شان ته چې کله مو ریمو وهل دلته هغه افغان نوم یې چې ده هغه ړنګېږي نو دلته به بیا ووهئ انسټال. دا وینئ ملګرو زما د چینل نوم هم پرې راغی او هغه نوم چې ما ورته لګولی د افغان هغه هم پرې راغی زما د چینل تصویر هغه آیکن یې چې کوم د هغه هم پرې ولګېدو او افغان هم پرې ولګېد. دا وینئ ملګرو تاسې دلته وګورئ دغه وینئ ملګرو دا زما د چینل هر څه زما د چینل د پښتو شبکه په نوم باندې پرې ولګېده ملګرو هر څه هغه مثال نور هغه اپلیکیشن ده خو نوم یې هم تغیر سو افغان سولو او له دې څخه وروسته تصویر هم تغیر سولو. ملګرو دغه اپلیکیشن چې دا اې پي کې ایډیټر ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دا به له ځان څخه نه ورکوئ په دغه باندې تاسو ته ډېرې زیاتې طریقې نورې هم در ښیم څنګه کولی شو پکسل لا پرې ایډیټ کړو څنګه کولی شو کاین ماسټر پرې ایډیټ کړو یعنې خپل فونټونه ور اضافه کړو مثلا دغه چا ایډیټ کړی دی دغه کاین ماسټر نو دا موږ کولی شو پرې ایډیټ یې کړو او تاسې اوس ایډیټ کولی نه شئ ځکه ویډیو زیاته اوږدېږي او نن یو بله ویډیو هم په دې باندې جوړوم چې هغه ډېره زیات زبردسته ویډیو دغه هم په دې باندې جوړوم. دا ویډیوګانې وګورئ ملګرو زموږ او ملګرو تاسې ویو ډېر راځي کتونکي ډېر راځي خو سبسکرایب نشته ملګرو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا تر بلې ویډیو بیا هم زه ستاسو درنه چوپړ ته ځې ځم د الله په امان.